پردې قرض دته نه معاف کیږي، پردې قرض دته نه معاف کیږي. ها دا الله نه معاف کوي. نن دې ته غریب مه وایه چې تا سره څه نشته، خو چې چا در باندې حق نه وي که نه پردی کوټه کې ژوند تېروه، په مړه ګېډه ډوډۍ مه خوره، خو چې پردی حق در باندې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله په ده خو د چا قرض نشته شته، زه جنازه نه کوم. چې کس په پیدا شو هغه به یې ذمهواري واغستله، هله به یې امام الانبیا جنازه پړو. پردی حق نه ځان ساتئ، د پردي حق نه ځان وساتئ. او نن سبا چې څومره مشر کېږي نو دومره پول یې خواوي. مونږ چېرته ځوان ونه لید چې پوله یې اپله وواله، خو جومات ته چې مانځله راځي نه لار به نه یې وایي نشم درتلی مانځله، او چې پټي ته لاړ شي نو پوله ښه یې ني بیا نو ورو ورو تلي او پوله ورو ورو اخوا کوي، پوله ورو ورو اخوا کوي. ته چې پوله اخوا کوي یوه لویشت ځای خو دې لاد نه کوي، په دې لویشت ځای کې به څومره غنم وشي، په دې کې به څومره آبادي وشي. دا به د اوه لویشتې غاړې ته هار پروت یو د الله په دربار کې به حاضري کوي، دا به د الله په دربار کې حاضري کوي. او حدیث مبارک کې راځي دا پردی حق به پې پروت دی به چغې وي میدان ما وی به اغیثني یا رسول الله، اغیثني یا رسول الله، اے د الله رسوله زما امداد وکړه زه ډېر بد حالت کې یم. نبی علیہ السلام ته به چغې وي، نبی علیہ السلام به ګوري وی به اغیثني یا رسول الله، د الله رسول امداد مې وکړه. وی چې نبی علیہ السلام وویني، نبی علیہ السلام به دې سړي ته وی چې ما تا ته ویلي چې ماله به په داسې حالت کې نه راځې چې ستا سره پردی حق تړلی، زه ستا امداد نشم کولی، زه ستا امداد نشم کولی، خپله مسله په خپله لړاو، زه ستا امداد نشم کولی. د خلقو سره پورې او راپورې دي، د چا حق لاندې کړی دی، چا تم څه ویلي دي، چا تم څه ویلي دي. دا مونږ تاړو حق نه ښکاري، چېرته یو په سپېړه ووه، چېرته بل په سپېړه ووه، چېرته یو ته کنزل کوه، چېرته بل ته کنزل کوه. د ټولو نه غټ حق چې دی هغه د مسلمان عزت دی. عزت نن مونږ عزتونه د خلقو لیلام کړل، عزتونو سوداګانې هم د خلقو وکړلې. بس نن د عمل میدان دی، نن به عمل کو او سبا د حساب میدان دی. ډیره غټه تله به راته لګېدلي ښه. علما وایي ونضع الموازین القسط، الله وایي مونږ به تلې ولګو. نو دا تلې به ډېرې که دا به یوی قیامت کې. نو بعضې علما وایي دا تلې به ډېرې، دا هر عمل به جدا تلی، لکه دنیا کې د سرو تله جدا ده که نه، او د اوسپنې تله جدا ده که نه. ښه د زرګرانو تله جدا نه، د دکاندارانو دا جدا ده، او د مشین والا تله جدا ده. داسې جدا جدا تلې به